د طالبانو دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب پاکستان ته سخت او روښانه خبرداری ورکړی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو د سرپرست دفاع وزیر ملا محمد یعقوب پاکستان ته سخت او روښانه خبرداری ورکړی. هغه ویلي که چیرې افغانستان ته برید وشي ځواب به مستقیم په اسلام آباد کې ورکړل شي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان جګړې ته چمتو دی خو جګړه نه غواړي. ملا یعقوب په ځانګړي ډول د تحریک طالبانو پاکستان TTP د نورو وسلوالو کړیو په اړه د پاکستان دریځ ته اشاره کړې او خبرداری ورکړی چې د افغان خاورې په کارولو هر ډول اقدام به د سخت ځواب سره مخ شي. هغه همداراز ویلي چې طالبان د TTP ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. د ډیورن کرښې په اړه بیا روښانه کړه چې دا مسله د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ده او د دولتونو په منځ کې پرې توافق نه دی شوی. په همدې حال کې د پاکستان یو سفیر او د افغانستان یووالي د اړیکې ښه کولو لپاره تازه تماسونه هم درلودلي. پوځي راپورونه ښایي چې پاکستان په کندهار کې د وسلوالو ځینو مرکزونه په نښه کړي چې دواړو خواو کې اوربند مات شوی او وضعیت یې کړکېچن کړی. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروسته له ناکامۍ هم دوام لري خو خبرې لا هم روانې دي. په پای کې ملا یعقوب د پاکستان ادعاوې چې افغانستان د هند ملاتړ په توګه عمل کوي رد کړی او ټینګار یې وکړ چې افغانستان خپلواکه خارجي سیاست لري. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.